بسم الله الرحمن الرحيم. وإن نقض المشتري البناء قيل للشفيع إن شئت فخذ العرص بحستها وإن شئت فادع. توجه کوي زما په دې گاوان کې لکه کور خرج شو صحیح ده او په بل کلی یو سړی ری هغه واغېستو مشتری داسې کارو کو چې آبادي پکې جوړه کړله چې آبادي پکې جوړه کړله نو لا شفیع خبر نو شفیع چې خبر شو لکه زما په گاوان کې زی خرج شوی ماته خبر نه راکړې بس پدې کې راولګي زه شوپا کوم زه خو څه پوری خبر نه مجدا کور خرج شوی دی زه شوپا کوم زی اخلمه پدې ورسېدلې بس چې شفیع وکړه راپورټ یې وکړو قاضي فیصله وکړه چې آو شفیع کیږي دا کور صحیح ده ولته به کې هغه مشتری څه جوړ کړی دی کور جوړ کړی دی آبادي به جوړه کړی ده نو بس او شفیع ویله چې زه نه اخلم کور زمکه زما ده خو د آبادي دا دیوالونه د خاطې او بلاک دستانه لمزه نظر کوه زما کې جوړ کړي خو زما شو لکه نه نو هغه آبادي گزار للا چې آبادي گزار للا نو وس به شفیع ته ویلی شي چې د ځمکې قیمت د ځمکې چې کومه برخه ده په دې قیمت کې هغه ورکه بایله یا مشتری له ورکه صحیح ده که نه نه پیږي ځکه آبادي په 15 لک روپو دیوالونه به جوړ کړي وي په 15 لک روپو ځمکه ده نو 10 لک شوي نو هغه دیوالونه هغه ورانټل نو اوس 15 لک روپۍ خو ورکړه که نه د ځمکې حصه خو ورکړه مشتری له چې ته یې ټیک ده که نه او که داسې وه چې نه اخلي ځمکه نو بس به یې پرېږدوه خو داسې به نه شي کولی چې هغه کله هغه دغه ګزار کړي کور ځان له ګزار کړي او ورانې کړي صحیح ده او بیا چې کم هغه ورانې کنډرې دي او بلاک دي او خښتې دي اورې شګه مګه ده نو هغه هم نشي اخیستلی ښه هغې له هم لاس نه وروړي هم د شفیع حق نه کېږي یا د چا حق کېږي مشتري سم بیا نه شولئ وإن نقض المشتري کو چرته ما تکړله مشتری البناء د آبادي کو چرته ما تکړله د مشتری د آبادي نو قیل او به ویلی شي لشفیع ته ان شئت که ستا خوښه شي نو فخذ العرص واخله د ځمکه بحصتها په حصه د دې باندې د ثمن نه د ځمکې 15 لک روپۍ کېږي او ورکړه د آبادي 15 لک کېږي نو خو ورانه شوله که نه ځمکې خو ورکړه که نه وان شئت او که ستا خوښه شي نو فدع پرېږدوه مې اخله وليس له او نشتري له دی شفیع د پاره ان دا خبره یاخذ چې واخلي ان نقضه هغه منقوزه ماته شوي آبادي منقوزه آبادي پوهېږئ که نه نقض نه مراد اسم للبناء المنقوض اذا هدمه کله چې ورانه کړي ومن ابتاع أرضا وعلى نخلها ثمر أخذها الشفيع بثمرها وإن جده المشتري سقط عن الشفيع حصته توجه وکړئ دا زما ځمکه ده اخوا ځمکه د الیاس مولي صاحب ده د الیاس مولي صاحب د خپله ځمکه خرڅه کړله او صفي الله مولي صاحب یې واخیستله بایه څوک دی الیاس او مشتری څوک دی صفی الله او زه شفیع یم ځمکه یې خرڅه کړله او په دې ځمکه کې لکه باغ دی د کجوري باغ دی او په دې کجورو باندې میوې دي او ما شفاعه وکړه چې زه یې اخلمه نو زه به د میوو سره اخلمه ولې هغه د میوو سره په مشتری باندې خرڅ کړی دی صحیح ده که نه او ته اوس شفاعه کې ته هم د میوو سره اخلي شفیع ته وایې پوهېږئ که نه داسې به نه وایي چې نه میوې ته درې کوي میوې زه نه علمه او سره په ځمکه علمه پوهېږئ که نه خو چېرته مشتري کټ کړې وي هغه میوې مارکېټ ته منډۍ ته وړې وي خرڅې کړې وي نو بیا به تې د هغه میوو قیمت ماته کټ کېږي پوهېږئ که نه خوند یې ونه کړو پوه شو سپي الله
ومن ابتاع چاچ واغستل ارضا زمکا وعلا نخلها او داغی پا ونو دا کجورو بانی سمرون میویوی او داغی پا ونو دا کجورو بانی سمرون میوی اخذها المشترین و اخلی بدیل را مشتری بی سمرها دمیو دا اغی سر دمیو دا اغی سر و این جدو گتری شکولی وی دمیو لرا المشتری مشترین ساقتان و ساقتیگی بان شفیعی دا شفیعنا حصته داغی حصہ نقیمت حصہ بتی کٹ کیگی دغه د شبینه کم یغستل کیږي وس راځي بل یو مسله ده شفیع الله مولوی صاحب کور واغیز د الیاس مولوی صاحب نو د الیاس مولوی صاحب زما گاونډي دی زه شفیع ما په شفاعه وکړه چې زبې اخلمه صحیح ده بس خو لیکن ما خو لیدلې نه دی دا کور شفا مې سره وکړله نو زما لپاره به خیار رویت وي کو چېرې زما خوښ نه شو واپس کوم دی یا به کې ما عیب ولید نو زه به یې څه کوم واپس کوم نو شفیع دپاره به خیار رویت او خیار عیب وي په دې پوه شوئ که نه وإذا قضا او کله چې فیصله وکړي قاضي للشفیع د شفیع دپاره بالدار په کور باندې چې د شفیع شو ولم يكن او نبي دا شفیع رآها چې لیدلی وي د کور لره نو فلو د شفیع دپاره به خیار الرؤیت وي فإن وجدا کو چری بیا موندو بها پر کور کې عیبا څه نقصان فله نو جایز به د شفیع دپاره ان يردها چې واپس کړي کور لره به پر نقصان سره به نقصان وإن كان المشتري اگر کوي دا مشتری شرط البراءه چې شرط ګرځولې براءت لرا منه دی نقصان نه اگر کو هغه مشتری دی باید ویلو کو هر نقصان پکیو بس ته بریشه او کو هر نقصان پکیو زی اخلمه صحیح ده کنه خو لیکن شفیع هغه واپس کولی شي د عیب د وجنه شفیع خو شرط نه ګرځولې براءت د هر عیب نه هم مشتری ګرځولې اوس خو شفیع شو پوهیږئ اگر کو دا مشتری چې شرط کړی وي براءت خلاصې منو د هر عیب نه وإذا بتاع بثمن مؤجل فالشفيع بالخيار توجه زما گاون کې لږ کور خرج شو او په ثمن مؤجل باندې د شفیع د مشتری وته ویلو باید چې یو میش بعد بللا پیسې در کومه صحیح ده ما شو په وکړه په دې مینس کې نو ماته به اختیاري کو په حال پیسې ورکوم او کو صبر کوم یو میش بعد دی ورکم پیږي باندې ونه کول وګورا وإذا بتاع کله چې واخلی کور لرا بثمن مؤجل فثمن مؤجل باندې ثمن نیټه دار فالشفيع شفيع شری بالخيار په اختیار باندې دی ان شاء کو شری خو شولان او اخذها وادخلی دی کور لرا بثمن حال فثمن نقد حال نقد وإن شاء کو شری خو شنو صبر دی وکي حتا تر دې پورې ينقضي الاجل چې پوره شي نیټه یو میش پوره شي ویول پیسې ورکی ثم ياخذها باخلی غیلرا توجه کوي منګ دا درې کسانی ماهر بادشاہ مولوی صاحب عبد الله مولوی صاحب او زه او زمونږه دا کور شریک دی او موږ تقسیم وکړو صحیح ده کنه تقسیم وکړو د شلې چې باندې گاونډي شپانی شي کولای چې تاسو تقسیم وکړو نو چې موږ څنګه شو گاونډي باندې شپانی شي کولای په تقسیم کې شپې څو کوي څنګه کې خپل یې څنګه بیل غل معلوم کړل انت شپې کې دا خبره خوري واضحه ده خاص کړل کنه خیر نه ګور وتا وإذا قسم الشركاء وكل شيء تقسيم وكي شريكان خپل منس کی الاقاره د زمکی نو فلا شفعه لجارهم نبوي شفعه د پر د گاونډي د دوی بالقسمه د تقسیم د وجنه بالقسمه تقسیم بیا شفعه شي کی څه د وجنه کیږي د بیع د وجنه ته خو بیع عمل نه کړی شي بیع کړی دنګا نه وإذا اشترى دارا فسلم الشفيع الشفعة ثم ردها المشتري بخيار رؤية أو بشرط أو بعيب بقضاء قاز فلا شفعة للشفيع توجهك دو مسئلے لنڈی دي
خو یو کې قاضي فیصله کوي او بل کې قاضي فیصله نه کوي، په خپل باندې کوي دا خلک. نو فرق د دې وجه نه راغلی دی چې یو کې قاضي فیصله کوي او بل کې په خپل خلک کوي. نو دا فرق ځکه راغلی. اوس ګورئ صورت د مسلې ته. یو سړی دی که نه، هغه یو کور واخیست، لکه د بل کلي نه راغلی او زما به دې ګاونډ کې کور واخیستو. صحیح ده؟ زه چې خبر شوم چې پلانکي کور اخیستی، بس ما وویل چې بس نه اخلم کور. ما هغه شپه پرېښوستله، نو بس هغه ته لار کولاو شوه، هغه یې واخیست خو په کولاوړه باندې. بیا هغه مشتري په دې کور کې نقصان ولیده، اورې بس دې سره کور واپس کور ته بېرته چې نه علمه هغه مشتري. خو دا فیصله قاضي وکړله، د قاضي په قضاوت باندې بېرته واپس شو. نو اوس به شفیع بېرته شفعه کولی شي کو بل ځای کې څوک خرڅوي، یا داسې کار کولی شي دا شفیع شفعه وکړي چې نه اوس به ته په هغه زوړ بای باندې نه خرڅې، ته خو اوس بایع شولې په واپسۍ کې، زه به اوس شفعه کوم، زه به یې اخلمه. نه نشي کولی شفعه، ځکه د قاضي په قضاوت باندې د شفعه هم پرېښې و، د قاضي په قضاوت باندې هغه شي مشتري ته واپس هم کو، بایع ته بېرته کو، نو دا شفعه نشي کولی. ښه د یو پېره خپله شفعه د قاضي په قضاوت باندې پرېښې ده، نو بېرته شفعه نشي کولی. پوهېږئ؟ او که چېرته قاضي فیصله نه وکړي خپل منځ کې هلکه بس فیصله وشوله چې قاضي فیصله وکړله، قاضي فیصله ونه کړه، خپل منځ کې هغه بیع بېرته ختمه کړه او مشتري ته کور واپس کو، نو دا بېرته شفعه کولی شي. اذا اشترى او کله چې واغیستو یو سړي دارن یو کور، فسلم الشفیع نو پرېښودله دې شفیع الشفعة شفعي لره، ثم ردها به واپس کو دې کور لره بائع ته المشتري مشتري ورته واپس کو، بخیار رؤیت په خیار رؤیت باندې، او بشرط یا په خیار شرط باندې، او بعیب نقصان د وجه نه، بقضاء قاض په قضاوت د قاضي باندې، نو فلا شفعة للشفیع شفیع دپاره به شفعه نه وي. او وان ردها بغیر قضاء قاض نو کو چرته واپس کو دې کور لره بغیر د قضاوت د قاضي نه، او تقایل یا خپل منځ کې بیا ختمه کړه، یا خپل منځ کې بیا ختمه کړه. تقایل بیا ختمول، نو فللشفیع الشفعة بیا بل شفیع دپاره شفعه وي، شفعه کولی شي.